بیا د مدینه کوڅې بیا د مدینه کوڅې غواړي د بلال اذان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جوان ګرځي صحابه پکې نشته قریشي جوان د رسول صلی الله علیه وسلم وفات او مرګ دا په دې امت باندې غټ مصیبت ده. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي تاسو کې چې چاته هم مصیبت در ورسي نو هغه دې ځان ته زما د مرګ رايدي نو دې د لاسه به هغه ته هر مصیبت وړکې ښکاري. په دنیا کې غټ مصیبت چې کوم موږ راغلی هغه دا چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شي دا غټ مصیبت دی. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دا مرګ دا وخت چې کله را نږدې کېدو نو همیشه دي چې څومره یو کار غټي نو دومره د هغې نښې مخکې راځي. د رسول صلی د مرګ نه مخکې داسې نښې ښکاره شوي وي چې هغې دلالت کوي په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو وله. هغه ډېرې نښې زه به ته یو څو ذکر کړم. یوه نښه دا وه مکه فتحه شوه او خلک د الله په دین کې ډلې ډلې ورننوتو نو دا یوه غټه نښه وه د دې خبرې چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوند په دې دنیا کې لږ پاتې دی. نو الله سبحانه وتعالی دا سورت نازل کړو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. د سورت النصر د نازلېدو بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله ژوند په دې دنیا کې تیر کړی به وفات شي. دویمه نښه کوم چې انس بن مالک روایت حدیث ته بخاری کې او هغه دا دی چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی په دې اخري ورځو کې ډېره راتله مخکې به لږه لږه راتله او په دې اخري ورځو کې ډېره زیاته راتله. دا مې یو نښه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو والی چې کومې خبرې پاتې دي چې هغه ورته بیان کړي. بل یو دلیل پې دا دی یا نښه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به د جبریل سره د قرآن په هر رمضان کې 100 پیرې اړو یو پیر اړو او په آخرني کال کې 2 پیرې اړوله. رسول صلی الله علیه وسلم په هر کال کې په رمضان کې 100 ورځې اعتکاف کو 10 ورځې او په دې آخري کال کې 100 ورځې اعتکاف کړي. دا ټول دلیل دی په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم تلواله ځکه 100 ورځې اعتکاف وکړو او ځکه د جبرئیل سره قرآن چې دغه 2 پیرې وي. بل نښه دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم له الله تخیر ورکو بین الدنیا والآخره. ستا دنیا خوښه یو صحیح ده او که ستا آخرت خوښې نو دا هم صحیح ده. دا هم دلیل دی په دې باندې چې د رسول صلی ژوند لږ پاتې دی. ځکه ابو مویهبه رضی الله عنه حدیث دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لاړم بقیع کوم مقبره چې ده په مدینه کې او هلته مونږ رسول صلی الله علیه وسلم مړو له بخانه غوښته بیا ما ته ده وی الله راله اختیار راکو په 2 شیزونو کې یو ده د خزانو چابیانې بدله درکم او په دنیا کې به همیشه او په آخرت کې به جنت ته ځي. دا یو اختیار دی. دویم اختیار دا دی چې اوس به خپل رب سره ملاوېدوله ځي. نو ما ورته ووایي چې بأبي انت و امي یا رسول الله زما مور پلار دې به تا قرباني وي ځکه د خزانو د چابیانې والا و همیشه په دنیا کې او بیا به جنت ته ځي. جنت ته خواستم ته ځي وی هغه ورته وایي چې نه ما د الله سره ملاقات غوره کړی دی. دا اختیار ورکول رسول صلی الله علیه وسلم دا دلیل دی باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند لږ پاتې. بل یو حدیث ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې خطبه کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې یو کس دی چې الله ولا د اختیار ورکړو چې ته دنیا غواړې او کنه آخرت غواړې بیا سړي آخرت غوره کړو. نو دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه جړا شو. ابو سعید خدری رضی الله عنه چې ما په خپل زړه کې دا وایي چې دا بوډا ولې جاړي. رسول صلی الله علیه وسلم د یو بنده خبره کوي او دې به جړا شو. خو ما ته پته نه و چې ابوبکر صدیق دومره جوړ سوچ والا دی. دغه چې وروسته به موږ خبر شو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان خبره کوله. حجۃ الوداع یو غټه نښه ده د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ. رسول صلی الله علیه وسلم حج لاله او هغه حج ته حجۃ الوداع وایي اخرنی حج د کوم نه بعد چې رسول صلی الله علیه وسلم 2 میاشتې په دنیا کې تیرې کړې به وفات شي. د دې حج په موقع باندې آیت نازل شو چې هغه ډېر عجیبه آیت هغه ده اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ما ستاسو دین پوره کو خپل نعمت مې باندې پوره کو او ستاسو لپاره په اسلام دین کولو باندې زه راضي یم. خو واضحه خبره چې اسلام پوره شو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار ختم شو.
د دې حج په دې موقع کې د رسول سم د خلینو دي خبري وتی وي چې هغه خواځه دلالت کوي په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو واره په یو ذکر رسول سم داوي خذوا عني مناسككم زمان الحج ذکي لعلي لا القاكم بعد عامي هذا کې دې کله بعد تاسو ویننه ځینې روایتونو کې راځي لعلي لا اراكم بعد عامي هذا کې دې کله بعد تاسو ویننه په یو کې راځي لعلي لا احج بعد عامي هذا کې دې به حج ونکم نو بیا تاسو د حج مسلې چا نه ځکه کوي نو صحابه په دې مسله باندې پوښیو چې د رسول صلی الله علیه وسلم جون ختمې دوله یو بل دلیل مو په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم جون ختمې دوله دا وغدا چې رسول صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل او ابو موسی الاشعری د یمن ته لګیلو په اخري وخت کې نو معاذ ابن جبل اخري وخت کې بالکل رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه او هغه په دې اسبانیه په وخت باندې سور شي روانې دو رسول صلی الله علیه وسلم يا معاذ اي معاذ لعلك تمر على قبري او مسجدي هذا معاذ تفوزي او رخصتي کوله خو کې دي چې ته راشي زما په قبر یا په زما په جمعات په تیری زبانه ناخ را کوشو او د رسول الله سره جوخت غاړي ملاو کړه او سخي وجړه دي کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په طرف نه واضح نه خو چې زه د دنیا نه کلو وایم ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لعلك تمر على قبري او مسجدي هذا کې دي چې زما په دې کور په دې قبر باندې به تیریږي یا به دې را به شي غزو په دې جمعات کې نه جمعات به زبنه او قبر به می رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا مرض په کوم مرض کې چې هغه وفات شوی دا د ربیع الاول په میاشت کې راغله دې مبارک اقوال شتونه مشهور قول دی چې دیار له سورې رسول صلی الله علیه وسلم نه جوړ په بیماری په اول ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم منزله توراتو د جمعرات ورځ او رسول صلی الله علیه وسلم ماسپخین منزله وته چې دغه د رسول صلی الله علیه وسلم اخرنه منځو په جمعات کې اخرنه منځ ده دو کسانو رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې لاسه چوله په بل چوله غو چې کړه رسول صلی الله علیه وسلم او د خپیر خو ده کېدی او سری تړلې او رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه په ټیم کې په اخر کې دوی چې خلکو کله چا په ما باندې سه دینار او درهمي ناغه دې ماته وې چې سبا له بین دینار او نه درهم او ګور چې سره مې ظلم جاته کړي او غره قصاص غسته غواړي نه غستې چې کې سبا له بزنه او د ابوبکر صدیق فضایل بیان کړ او دی وی په مونږ باندې د چا دومره احسان نشتی لکه څومره چې په مونږ باندې د ابو قحافه د زوی دي مونږ سره که چا ښه کړي دي مونږ سره کړي او مونږ د خو په بدله کې ډېر ښه کړي سوای د ابوبکر صدیق نه چې د په مونږ باندې ډېر احسان پاتې شو کور ته راغی رسول صلی الله علیه وسلم بیماری خزیته ده فاطمه رضی الله عنها په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناسته او رسول صلی الله علیه وسلم ډېر سخت مینو ته رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه چې هغه سره دا په جړا شو بیا ته رسول صلی الله علیه وسلم څخه خبر وکړه چې هغه سره په خندا شو ډېر وخت پورې رسول صلی الله علیه وسلم پکې وفات شو ډېر وخت پورې داغه نه د رسول صلی الله علیه وسلم دی بیبیانو ته پوښتنه کوي چې رسول ته تسویل خو نه او بیا وته وی چې کله مجبور کړ وای ما نه وی خو تاسو مجبور کړم هغه دا چاول پر رسول صلی الله علیه وسلم ته دوی چې لور په دې بیماری کې وزمرب چې ګوره کې پاتې شي زتلو وره هغه سره په جړا شو چې کله زما جړا وریده نو ماته به دې بل غوږ کې دوی چې ګوره په جنت کې به ټول ناول ته ما سره ملاوي به دا باقی چې کوم ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم منزله بهر ته نه دی وته جمعې هفته اتوار او د پیر په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی نو څو ورځې کور کې تیرې کړې جمعرات جمعه هفته اتوار څلور ورځې په دې څلور ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې بیماری سم ډیره شي او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم بهوش شي نو د لور وسره په خوا کې ناسته فاطمه رضی الله عنها ناغي چې کله د خپل بلار ته وکړو ناغي وا کرب ابتا علی وی زما په بلار باندې سخت ډیره شي نو رسول صلی الله علیه وسلم ته چې لور ليس على ابيك كرب بعد اليوم لان بعد مستوى بلار باندې سخت نه اوس هغه پارام شي او جنت ته ولاړ شي ولکم عارضی جون کې چې کوم سخت هغه تیرې کړي هغه ختم شي اخرنی ورځ هغه د پیر ورځ وا یوم الاثنين د سحر د منځ ټیمو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ځان دي شي ښکار شو چې لکه زلک خشه مو گزاره کوم ناغه صرف دومره وکړو چې پاسې د کړکۍ نه د پرده لرکړه د عشر د کور تر چې کوم کړکۍ او جمعه نه چې وی کېدو ابوبکر صدیق ولاړو او جمع ولاړو مون شروع شو انس مالک وی چې نږدې و چې زمونږ د منځونه خراب شوی څه خوشاله شو صحابه منځ کې مونږ تیر
رسول سم خشه ده کې سروزي او ابوبکر صدیق د احترام ته وګوره چې هغه ډایرک بس بشار هغه په صف کې ودرېد چې رسول سم روزي او مال نه بکر چې رسول سم روزي زیدي مونږ کو رسول سم ته اشاره وکړه چې نه مخ کې ان اتموا صلاتکم مونږ پوره کې زنه دروزه رسول صلی الله علیه وسلم صرف د دې لپاره دا کارو کو چې وګوري چې کم فصل ما کړلې چې هغه څنګه او کم ځوانان چې ما تیر کړی چې هغه څنګه دي که سباله زنه ما نه چې د جمعات پر دوی نه خالی او کنه ډک وي که زنه ما نو دوی د الله عبادت کوي او کنه کوي که زنه ما دوی بر الله د پر jihad کوي او کنه کوي دای کتو هغه چې رسول سم وکتو نو وی خندل انا شمال کوی چې کله رسول مسکیشن مخ دې چې لګي سوال سمي سومي چې دوه خپل ښکار شو سبحان الله د صحابه مزدوري له کارون نه نت وکم ورځ چې رسول سم نه جوړ شي او ټول پر رسول سم په شراتو دغه تاسو وګورئ سره بناس په دغه ورځ د دې صحابو د ګمان شو چې رسول سم خشه دې ځکه خو کړکی کې وکړو نو ټول لاړو خپل کارون له الضحى په دې ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخت ډیر شو او عائشہ رضی چې رسول صلی الله علیه وسلم د سری خو دی او سخت په ډیر زیاتې دا وي موت یو لوخه یخو دی بای کې یخو وبو پرتی رسول سم په دې لوخه کې لاس وو او به فزان راخ کودو به دو لا اله الا الله ان للموت لسكرات یقینا د مرګ سخت ډیره د رسول سم د خبره کوي شرنه وي په رسول سم باندې چې د مرګ څومره سخت راغلي دومره باندې په چا راشي او نه په چا راغلي په دغه ټیم کې وي عبدالرحمن ابن ابوبکر راغی رضی الله عنهما عائشہ رضی الله عنها راغی نه دغه سره په خله کې مسواک او د رسول صلی الله علیه وسلم به مسواک ډیر خوخو نو رسول صلی الله علیه وسلم خبرې نشوي کولای ځکه چې جبه درنه شي او سخت به ډیر شي عائشہ نه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې مسواک ته کتو نو یې پوښوم چې رسول صلی الله مسواک ته ځل شي نه خبرونه مسواک واغستو او په خپل خله مولا جوړ کو او به رسول صلی الله علیه وسلم هغه مسواک وو رسول صلی الله علیه وسلم سخت زیاتې ده حدیث کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مخ ته کوي چې الله ما وبخي او ما رحمك عائشہ رضی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر کوله او دا ګوته بر اسمان ته نیولې اللهم الرفيق الاعلى رفيق الاعلى څه هغه مرګرتیا چې هغه چته مرګرتیا ده النبيين والصديقين والشهداء والصالحين چې الله ما دې خلکو سره مرګره نه دا کوي درې پیری دا ټکه وي عشر نو چې بدریم به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټکه وي نو به د لاس مبارک لورید لاس مبارک د رسول صلی الله علیه وسلم راولید د دې ټکی سره هغه لاس راولید چې هغه لاس ټول عمر د خلکو خدمتونه کړو او د دې ټکی سره هغه بدن نور کار پرې خو کم بدن چې دیرش کاله د الله په لار کې په نمونو تکلیفونه اوچت کړو هغه جسم کار پرې خو چې په طائف کې په کانو وشته شي او هغه جسم کار پرې خو چې په غزوه احد کې غاخونه زخمین شي هغه جسم کار پرې خو چې په غزوه احد کې رسول صلی الله علیه وسلم یو کندې د دې ورولېدل د یو خپل ولېدل نه خپل سخت خوب شي هغه جسم مبارک کار پرې خو چې دومره اوګه تاجد وکړ شنو چې د خپل په پرسېدلې و بچاو دي هغه زړه ودرېد چې هغه د جود او د کرم نه دکو یو غنی زړه فاطمه رضی الله عنها رااله په دغه ورځ چې څنګه پر پلار په سره لو یا ابتا من ربه ما ادناه نو یالي زما پلار خپل رب ته څومره نږدې شو الی جبرئیل یا ابتا الی جبرئیل ننعا او علی زما پلار دا خبر جبرئیل ورکه امرګره ولا خبر کې جستا امرګره نشتی به یا ابتا جنت الفردوس ماوا علی زما پلار جنت الفردوس ته رسیدلې الله سبحانه وتعالى زمو ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکي او الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ زمو حشر دغه سره وکي او الله دې موږ ته دغه شفاعت نصیب کړي